طالب ویان ذبیح الله مجاهد د دوحې په درېیمه غونډه کې ګډون کوو. سلام وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په کوربتوب د دوحې په درېیمه مشورتي غونډه کې د خپل حکومت د استازو ګډون د افغانستان په ګټه بللی او ویلي دي چې دغه حکومت یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ جون 14 د طلوع نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په اړه بحثونه شوي او د دغو بحثونو په پای کې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د ګډون پریکړه شوې ده. ښاغلي مجاهد ویلي د پلاوي د غړو ترکیب به وروسته انشاءالله اعلان شي او دا زموږ د افغانستان په ګټه ګڼو. افغانستان سره د بشري مرستو او همدا شان افغانستان کې د پانګونې لپاره د زمینی چمتووالو اساسي او مهم موضوعات وو. شاید د دې پر ترڅنګ به ځینې نور موضوعات هم وي خو ټول موضوعات به د افغانستان په ګټه وي. طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دې د مخه ویلي چې دغه حکومت یو پلاوی به د دوحې د درېیمې مشورتي غونډې په اساسي بحثونو کې ګډون وکړي خو دغه وزارت ویلي چې په دې اړه به وروستۍ پریکړه د دغې غونډې د اجنډا او بحثونو په اړه د جزئیات ترلاسه کولو وروسته اعلان شي. د سیاسي او د سولې د هڅو پیاوړي کېدو په چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال روزمري د کالور د مۍ د میاشتې 18 څخه 23 پورې افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره په کتنه کې هغه ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. همداشان افغانستان ته د مۍ د میاشتې په 23 د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دولت وزیر شیخ محمد بن عزیز الخلیفي هم په مشرۍ د یو پلاوي د سفر پر مهال د قطري چارواکي د طالبانو مشر د دوحې په غونډه کې ګډون ته هڅولی و. د طالبانو حکومت د ویان د دفتر لخوا په یو خپره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر شیخ محمد بن عبدالعزیز په مشروي پلاوي به د مولوي عبدالکبیر مولوي عبدالسلام حنفي مولوي عبدالغني برادر او د طالبانو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره په کابل کې د پنجشنبې په ورځ په جلا جلا غونډو کې په دې اړه خبرې کړې دي. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.